شریعت نظام په پکتیا، کابل، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې پر 7 تنو مجرمینو او متهمینو باندې تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 401 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 209 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې لخوا 9 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د دایکنډي ولایت مرافعه محکمې د نوي رئیس محترم شیخ سخیدات ابوالتقي د معرفت غونډه وشوه. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 315 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 211 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 130 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 80 وثیقې هم اجرا کړي دي. محترم مولوي نصرت الله ابو سفیان د تخار ولایت شهري ابتدایي محکمې د نوي رئیس په توګه معرفي شو. د کاپیسا ولایت د مرافعه محکمې د رئیس په هڅو تګاب ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ 28 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 523 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 483 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 450 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 304 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 380 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 280 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 11 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 170 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 240 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 119 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 290 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 410 وثیقې هم اجرا کړي دي. دا د شریعت